د مطلبي مینې لنډې کیسې ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د مطلبي مینې لومړۍ برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د مطلبي مینې لنډې کیسې لومړۍ برخه. امید لرم چې دغه دردونکې کیسه تر پایه پورې راسره واورئ. د سیما دوی د کور څنګ ته ګاونډیان سره له دې چې د دوی څه نه کېدل او نه یې ورسره د کلي قوم له اړخه کومه خپلوي درلوده، خو راشه درشه او د کورنیو ترمنځ اړیکې د ښو خپلوانو نه هم خوږې او نږدې وې. د یو بل په ښه او بده کې سره ګډون، حال احوال او ناسته پاسته کوله. کور یې هم خپل و، خو څنګ ته د دریم کور چې له ډېره وخته خالي و، تر اوسه ورته کوم کرایه مشتی نه و راپېښ شوی. ښایي د معاملاتو د لارښود دفتر مسؤل به هم په دې پوهېده چې دلته کوم ډول کسان ښه چلیږي او د دې ځای له خلکو سره چلند هم ښه وي. هغه غوښتل چې د دې کوڅې په شرایطو برابر کس ته خالي کور ورکړي چې هم د ده نوم خوندي او هم یې دفتر لا ښه اعتبار پیدا کړي. یوازې د سیما د پلار او ورونو نه، بلکې د ټولو ګاونډیانو هیله همدا وه چې یو داسې کس ورته راشي چې هم د دوی غوندې وي او هم د خیر و ښېګڼې په چارو کې د منډې ترړې سړی وي. خو څنګه یې کوي، نه سره برابرېدل. دوی ټول له یو بل سره اشنا وو او حتی نارینه‌و به یې په چادري کې مخپټې ښځې او نجونې هم پېژندې چې د دوی په اصطلاح د کوم کور دی او چیرته ځي، چې په دې حساب تر ډېره په دغه کوڅه د کلیوالي ماحول خپور او ژوندی ساتل شوی و. یو ورځ چې غرمه نږدې وه او سیما د کور په انګړ کې تر ونې لاندې د څا په غاړه لوښي او بېګانۍ کاسې مینځلې. په همدې وخت کې وړوکی وراره شپږ کلن په منډه راغی او مخې ته یې ودرېده. اما د روښان دوی کډه بیرته راغله. همدا اوس موټر ودرېده او کالي ورنه راښکته کوي. تورپیکۍ خلا به مې هم بیرته راغلی وي او کله چې تا ته راځي نو ما ته به همغسې شیان راوړي. رښتیا تاسې به بیا هم په ما له دوکانه شیان راوړئ که نه؟ وړوکی وراره یې ټولې خبرې په یوه دمه په داسې انداز وکړي چې ته به وایې کوم ثبت شوی پیغام دی. اما یې هم له خندا سره حیرانه کړه. په شونډې یې موسکا وغوړېده، لاسونه یې وڅنډل پاڅېده او خپل وراره یې په تندي ښکل کړ. هغه وختونه وریاد شول چې د دې د ملګرې و همزولې تورپیکۍ دوی کډه دلته وه او کله به چې د دوی کور ته په اوبو پسې راغله نو په ساعتونو مجلسونه به یې سره کول. د هغوی دوی د کډې بیرته راتګ ورته رښتیا هم د تعجب خبره وه، خو ورسره په دې هم ګیله زړه ته ودرېده چې تورپیکۍ ولې د بیا راتلو څه نه ورته ویلي. هغوی خو اوس په ښار کې په خپل نوي او لوکس کور کې اوسېدل. پلار یې اوس په ګمرک کې غټ سړی و او تورپیکۍ هم په ښار کې کوم شخصي پوهنتون پیل کړی و. زر یې کارونه خلاص کړل، خپلې کوټې ته لاړه او د کور په موبایل کې د نوریې شماره ډایله کړه. بنده وه. فکر یې وکړ چې شاید پوهنتون کې به وي. ځای په ځای کېناسته، بیل سوچونه یې کول. بیرته ور په یاد شول چې که د دوی کډه راتلی مخکې به یې احوال راکړی و او په دې ورځ خو بیا تورپیکۍ هم درس ته نه تله. پاڅېده، خپل وړوکی وراره یې راوغوښته او د راغلې کډې په اړه یې د معلوماتو او احوال راوړلو لپاره ور واستولو. 100 روپۍ هم ورکړې او هغه هم په منډه له انګړ نه ووت. 5-6 دقیقې وروسته راغی، خو خبره بل ډول وه. وراره یې ویل چې نور او بل ډول خلک دي، دا د هغوی کډه نه ده. نوي خلک او نوي کورنۍ. او بیا چې کله دې تورپیکۍ ته ټلیفون وکړ نو هغې ټوکه وګڼله، په دې د پخوا په څیر ټوکې وهلې. خندل یې او ورته ویل چې کور یې بل چا ته په کرایه نیولی. د شاوخوا کورونو اکثره ښځې به د سیما دوی له کور نه اوبه وړلې او سیما هم د دې انتظار کاوه چې خپل نوي ګاونډیان چې یو کور یې ترمنځ پروت و وپېژني. دا پوهېده چې تر 4 کوره پورې ټول اکثره وخت د دوی له کور نه اوبه وړي او علت یې دا و چې د دوی ژوره چا یعنی برمه درلوده. اوبه یې صافې او ښکلې وې، خو د هغوی د کورونو اوبه مالګین خوند درلود. که دولتي برېښنا به هم نه وه نو دوی به ورته وړوکی جنراتور چلانوه. په همدې ورځ تر مازدیګره څوک رامعلوم نه شول او سیما هم د هغوی په اړه نوره لیوالتیا نه درلوده، خو په دې باور او تمه یې درلوده چې د اوبو وړلو لپاره به حتما له بلدېدو وروسته د هغوی ښځې دلته راځي او اوبه به وړي چې په دې توګه به معلومات ترلاسه کړي. خورګانو وریندارګانو هم په خپلو منځونو کې خبرې کولې. د دغه نوي راغلي ګاونډۍ کورنۍ په اړه یې مخکې له مخکې نظرونه بیانول. چا به ویل چې ماشومان یې شوخ دي، له راتلو سره سم کوڅې ته راوتلي.
چا یو څه او چا بل څه ویل. سبا سهار سیما د خپل کور سیمټي برنډې جارو کولې چې دروازه ټک ټک شوه، خو په کور کې څوک نارینه نه و چې ورشي. ټول کارونو ته وتلي وو. شاوخوا یې وکتل د کور ماشومان هم چېرته بهر په لوبو بوخت وو. پړونه یې په غاړه سم کړ او زړه او نازړه بهر ته ور ووته. د دروازې شاته په نرم او تړلي انداز غږ وکړ. څوک یې؟ یو ښځینه نرم غږ راغی. خورې ستاسې نوي ګاونډیان یو، د اوپو لپاره راغلي یو، که اجازه وي نو. د جنۍ غږ بند شو او خبره په نیمایي کې پاتې شوه. د سیما رنګ وغوړېده. بې له ځنډه دروازه ورته خلاصه کړه. یوه د پاخه عمر او بله هم یوه ځوانه جنۍ او څنګ ته یې بله ماشومه ولاړه وه. درې واړه راننوتل او سیما هم ورسره ګرمه ستړي مشي وکړه. د اوبو لوښي یې کېښودل او بیا د سیما په غوښتنه دننه کوټې ته ورسره روانې شوې. د سیما دوی د کور ټولې ښځې پرې راغونډې شوې. په څو دقیقو کې سره بلد شول. یو خوا بل خوا یې خبرې وکړې او د پاخه عمر خاوند ورته د ښار له بل کور نه دلته د راتګ کیسه وکړه. او بیا یو ساعت وروسته دوی سره داسې اشنا وو لکه له کلونو کلونو چې سره پېژندلي وي. ځوانه جنۍ پروین نومېده. د 18 کلونو به وه. ښکلی قد، څېره او باډۍ یې درلوده او بله دا چې نږدې یوه میاشتې د واده کېده. خو د ښکلا ټول معیارونه پکې وو چې د خور ټکی پکې نه پیدا کېده. دوی دواړه د ورونو ښځې وې، خو یو څه چې پکې حس کېدل په پروین کې د رنګ مړاویتوب او ستړیا وه. په نرمۍ یې خبرې کولې او په هره خبره کې به یې خپلې یور ته سترګې ورړولې لکه له هغې نه چې جواب یا اجازه غواړي. کله کله خو بله د هغې ځانګړې پېښوریانو ته یو څه ورته اصطلاحات او د دې ځای له خلکو نه د خبرو لا بلد انداز هم د دوی لپاره ګران وو او کله کله به پرې نه پوهېدل. خبرې هم ډېر په ټیټ غږ کولې. سیما په همدې لومړي ځل لیدو غوښتل زیاتې خبرې ورسره وکړي، ورسره وخاندي او ښکل یې کړي. خو هلته یې ورېندارګانې هم ناستې وې. دا پوهېده چې دا غوښتنه او هیله د پروین په سترګو کې هم څرکونه وهي. خو د نااشنایي دغه ماحول او لومړی لیدنه ترمنځ دیوال دی او نشي کېدی. دا شېبې ډېرې زر تېرې شوې. د دوی د خبرو په جریان کې د سیما د ورېندارې په غوښتنه ماشومانو د هغوی د اوبو لوښي ورته ډک کړي وو. مخخه یې وکړه او لاړې. خو پتلو کې سیما ایله دومره وکړل چې پروین یې سرسري ښکل کړه. په دروازه کې هم پسې ولاړه وه. د خلکو خبرې شوې او زر بیرته راننوته. د هغې پریشانه څېرې مایوسه کړې وه. خو بیا یې ځان ته په دې ډاډ ورکړ چې شاید له واده وروسته به په اولو اونیو کې هره پیغله جنۍ همداسې وي. د حیا او شرم له وجې به خبرې نشي کولی او مړاوې به ښکاري. خو پېښوریانو ته ورته و له موږ نه یو څه بدله لهجه یې بیا هم دوی ټولو ته د پوښتنې وړ وه. له دې ورځې نه وروسته هر څه عادي شول. نورو د هغوی تګ راتګ عادي خبره وه. دواړه کورنۍ د یو بل کورنیو ته تلې و راتلې. خو اکثره وخت به سیما ته د دې اجازه نه وه چې د هغوی کره ورشي او د پروین ورېندارې نوریې هم خپل تګ راتګ بند کړی وو. خو د پروین دوی مجبوریت و چې راشي او د دوی له کور نه د څښاک اوبه یوسي. د پروین مړاوې څېره هغه ښکلي ګل ته ورته وه چې له غوړېدو سره سم سیلوی په ځمکه او وحشي ازغو سره وهلی وي او په تازګۍ کې مړاوی ښکاري. د سیما لپاره هم دا یوه معما وه چې آخر ولې پروین خوښه او خوشحاله وي. خو چې دا ورله د شخصي ژوند په اړه کومه پوښتنه وکړي نو هغه خبره په بله واړوي او غوسه شي. کله به چې سیما ورنه پوښتنه وکړه او هغه به غوسه شوه بیا به نو سیما هم هغه په غېږ کې ونیوله او تر هغو به یې ښکلوله چې ستړې به شوه او بیا به د څو شېبو لپاره دغه خوږې ملګرې سره مراورې وي. خو یوه شېبه هم دغه خفګان نه شوی زغملی. د سیما په همدې لومړي ځل لیدو غوښتل زیاتې خبرې ورسره وکړي، ورسره وخاندي او ښکل یې کړي. خو هلته یې ورېندارګانې هم ناستې وې. د څا په غاړه به یې هره ورځ مجلس تر 1 ساعته رسېده او یو د بل سره به یې 2 په 2 خبرې کولې. کله کله خو به سیما یوازې د هغې د ښکلا په صفتونو سره وه. خو دا خبره به پروین بده لګېده او سیما ته به یې په مخ څپېړې ورکولې. سیما به که حس کړه چې نن د پروین طبع یو څه ښه ده نو زر به د شخصي ژوند پوښتنه ترې وکړه. خو هغې به بیا نارضایت څرګند کړ. د یوې نیمې میاشتې په جریان کې یوازې همدا ورته وویل چې د پېښور ده. ځان ته یې د یوې بدبختې پاکستانۍ پښتنې کلمه کاروله. ویلې چې خاوند یې خالد نومیږي. په مینې ورسره واده کړی او بس. نور نو تر دې وړاندې سیما هم له هغې نه د خبرو په راویستلو کې ناکامه وه چې دې ټکي به هر ځل سیما ځوروله
او په شپو شپو به د هغې په اړه سوچونو ته اړویستلې وه او د پروین په خبرو کې به ورته د پېښور یادونه حیرانونکې وه چې کله کله به د هغې په خبرو کې ناڅاپي راغلل. وخت په منډه روان و خو د سیما په زړه کې د خپلې نوې ګاونډۍ ملګرې پروین په اړه سوچونه، اندېښنې او تلوسې همغسې پاتې کېدې. ورځ تر بلې حالت خرابېدل او د خالد په ور یادولو د څېرې بدلون ټول هغه څه و چې د دې په ژوند کې هم نور بدلون راوستی و. دې ته معلومه شوې وه چې پروین د خپلې بېسارې ښکلا ترمنځ مترنم غږ او تر هغو ښکلي اخلاق هم لري. اوس نو دا او د کورنۍ نور ښځینه غړي له پروین سره بلد شوي وو. په ټولو ګرانه وه او ټولو به یې هر سهار د راتلو انتظار او قدر کاوه. اکثره وخت به د سیما سره د خپل خاوند خالد په اړه اندېښنې شریکولې او د دې په وړاندې به یې دعاګانې پسې کولې. هغه په کوم لرې ولایت کې نوی په دنده ګمارل شوی و. یو ورځ مازدیګر سیما په پخلنځي کې لګیا وه. له ځان سره یې غلې غلې کومه سندره زمزمه کوله چې له شانه چا سترګې کلکې پټې کړې. سیما ورخطا شوه، ترهېدلې نیغه ودرېده او چې شاته یې وکتل نو د خنداګانو غږونه شول. پروین و او په مخ یې د مینې کلکه څپېړه ورکړه. د سیما کشره خور او ورېندار هم ولاړې وې. سیما هم په خندا شوه. واه واه، دا لمر په دې مازدیګر له کومه شو؟ پروین مړاوې خندا وکړه. بس نو شیشکه خور مې یې، لکه اندروبا چې له کوره خطا شم نو بیا مې مخه ستا په لور وي. هسې نه چې څه تعویز دې نه وي راباندې کړی. دواړو وخندل خو د سیما پام زر د پروین په تندي تړلې سپینې پټۍ ته واوښت او ورخطا شوه. خو په اړه چې هر څو له هغې نه وپوښتل ځواب یې ور نه کړ او دا بهانه یې وکړه چې د کور له برنډې لوېدلې او پښه یې اوښتې. له ګاز نه لوګی اوچت شو، شور یې جوړ کړ، دواړه بهر راووتل. د انګړ خواته لاړې پروین د څا په غاړه د اوبو سطل ایښی و. نن د اوبو لپاره بې وخته راغلې وه چې سیما ته هم دا راتګ عجیبه ښکاره شو. خو د ټپ په اړه د سیما ډېرو پوښتنو ورخطا کړه. شاوخوا یې وکتل او نور نو د ماشومې غوندې پړنګ په ژړا شوه. ځان یې د سیما غېږې ته ورګزار کړ. په ژړغونې اواز یې خبرې پیل کړې. سیما خورجانې، زه پوهېږم چې په دې دنیا کې له تا نه نږدې بل څوک نه لرم. ته زما هر څه یې هر څه. پوهېږم چې ستا د پوښتنو نه ځوابول به تا زما په اړه ډېرو سوچونو ته اړ باسي او خوا به د ډېره راسره بده وي. خو څه وکړم، زه یوه مسافره یم. دومره تا ژوندی ساتلی یم، که ته نه وای نو څه به مې کول؟ خورې، هر څه درته وایم، هر څه. ته له ما نه پردی او لرې نه یې. وایم یې خو ویرېږم. آخر څه معنا لري؟ او بیا یې سر د سیما په اوږو کېښود. ژړا ترې خبرې هېرې کړې. شیبه وروسته په مات زړه روانه شوه. سیما هم چوپه خوله تر دروازې ورسره روانه وه. خو نه پوهېده، هیڅ نه پوهېده چې د هغې مطلب څه دی او ولې خبره ورته ونه کړه. له دې لیدنې وروسته سیما لږ لږ د هغې د مړاوې څېرې او اوښکو په راز پوه شوه. خو تل به همدا کلمه ویله چې ویرېږم. 2 اونۍ بیا هم همداسې تېرې شوې. اوس هم په دې یو څه محدودیتونه لګېدلي وو او هم په پروین. خو تر ټولو ښه خبره د دوی د بلې ګاونډۍ رڼا ملګرې وه چې د دوی مجلسونه به یې ګرم ساتل او په ګډه به یې کوشش کو چې پروین خوشحاله وساتي او ویې خندوي. خو بده خبره دا وه چې د راتلونکي اونۍ په سر کې د هغې د واده ورځې شپې وې او نور باید له دود سره سم د پلار له کوره تللې وای. سیما که څه هم د خپلې ملګرې رڼا په واده خفه وه او هغه یې له لاسه ورکوله، خو په یوه بله خبره خوشحاله وه او هغه دا چې پروین ژمنه ورسره کړې وه چې په همدې شپه به کیسه ورته کوي. د مطلبي مینې لنډې کیسې ډېرو قدرمنو اوریدونکو، دا وه د کیسې لومړۍ برخه. تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.